په 1403 هجري شمسي کال کې د غزني ولایت د پاسپورت امریت د عوایدو او صادر شویو پاسپورتونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې امریت مسؤلین وایي چې د 1403 هجري شمسي کال عواید 215 میلیونه 125,500 افغانۍ ته رسیدلی، حال دا چې دا شمیر په 1402 هجري شمسي کال کې 140 میلیونه 946,500 افغانۍ و چې دا 40 سلنه زیاتوالی ښیي. همداراز د 1403 هجري شمسي کال په ترڅ کې 22,602 جلده پاسپورتونه صادر شوي چې دا شمیر په 1402 هجري شمسي کال کې 22,215 و چې د پاسپورت د ویش په برخه کې 22.5 سلنه زیاتوالی ښیي. موږ په 1443 کال کې 22,602 جلده پاسپورت توزیع کړي چې له قرار موږ 215 میلیونه اضافه عواید دولت خزانې ته جمع کړي دي او ډیر سهولتونه الحمدلله اوس موږ د مراجعینو لپاره آماده کړي او نور به هم کوشش کوو. مخکې موږ د تقسیم اوقات لرو خلکو ته اجرات کوو ځکه غزنی یو پرنفوسه ولایت ده چې 18 ولسوالۍ لري، نو ولسوالیو ته نوبتونه ځانګړي کړي وو او پیلن حال کې هغه نوبت لغوه کړی ده. هر څوک کولی شي په هر ورځ کې مراجعه وکړي او پاسپورت ترلاسه کړي. ورته مهال د دې ادارې مراجعین هم وایي چې د غزنی ولایت د پاسپورت ویش بهیر شفاف، منظم و مؤثر دی. روند خیلی خوب است. ما قبلا ما می‌اومدیم 1 ماه 2 ماه شب و ساعت 2 بجه شب می‌اومدیم اینجا در صف می‌شدیم، پاسپورت گیر نمیاد، حالا در 1 روز کلی کار ما خلاص میشه، کار ما تایم مراحل میشه برای چاپ به کابل میره. فعلا کمی رقم خیلی خوب است، قانون مراعات میشه، داد مردم رسیدگی، صدای مردم شنیده میشه، داد مردم رسیدگی میشه، کار مردم حل میشه. روند پاسپورت ما کارش خوب پیش میره و میتونه یک آدم به زودی پاسپورت بگیره و برخورد مسئولین به مردم بسیار نرم است. کارونه ماشاءالله منظم روان دي، برخورد برابر شده ان شاء الله تعالی کوم مشکل نشته. په یوه شعبه کې کارونه ښه منظم دي ان شاء الله. د غزني د پاسپورت امریت مسؤلین زیاتوي چې هڅه کوي د اداري کاري مراحلو د ساده کولو، د غوښتنو د ژر رسیدنې او د لا زیات شفافیت له لارې د خلکو د رضایت کچه نوره هم لوړه وساتي.